مورستا پمینا کی رنگین شما هم دی پشفقات کی نازمین شما هم دی پشفقات کی نازمین شما. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. میر ولی لکویت څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زه د خپلې مورجانې همدارنګه د خپل پلارجان ډیر عزت او احترام کوم. نو د همدې عزت او احترام په بدل کې هغوی ماته دعاګانې کوي. نو اوس چې زه د مور و پلار عزت کوم، د هغو احترام کوم، دوی خو رانه خوشحاله دي چې الله به رانه خوشحاله وي او که نه. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. الله فرمایي موږ انسان ته د خپل مور او پلار سره د نیکي کولو حکم کړی دی. دا د الله فرمان دی چې ته به خپلې مورجانې سره او خپل پلارجان سره نیکي کوي، د هغو عزت به ساتي، د هغو قدر او د هغو احترام به کوي. همدارنګه الله رب العزت فرمایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله فرمایي او ستا رب دا حکم کړی دی چې تاسو به د هغه نه علاوه د بل هیچ عبادت نه کوئ. الله تعبدو الا ایاه، چې تاسو به د الله رب العزت نه علاوه د بل چا عبادت نه کوئ، یعنی شرک به نه کوئ. د شرک پسې متصل الله څه وایي او د مور و پلار سره به نیکي کوئ. شرک به نه کوئ، د دې نه وروسته تاسو به خپل مور و پلار سره نیکي کوئ. دوی کې که چیرې یو یا دواړه بوډاوالي ته ورسي نو ته به ورته اوف قدرې هم نه کوي او نه به یې رټې. دوی ته ښې ښې خبرې کوه او دوی ته د مهرباني نه د عاجزي اوږې ښکته کړه او ووایه ای زما ربه په دوی دواړو رحم وکړې لکه څنګه چې زه وړکوټی وم او دوی زه لوی کړم. مور جړلې دي خو ته خندولی یې. مور وږې ناسته ده خو ته یې موړ کړی. مور ویده شوې نه ده ته یې ویده کړی. اراکوزیا راډیو. پلار ډېرې سختې تېرې کړې دي، په ګرمیو او په یخنیو کې مزدوري کړې. خپله وږی ناست دی، تږی ناست دی، خو تا ته یې خوراک او څښاک راوړی. نو که نن ورځ تا د خپلې مورجانې او د خپل پلارجان قدر او عزت وکړه، د هغوی احترام دې وساتل، هغه حقوق چې والدین په تا باندې لري هغه دې ترسره کړل، ادا دې کړل، په دې کې شک نشته چې الله رب العزت به ستا نه رضا وي. اما که تا د مور د خبرې په وړاندې خبره کوله، خپلې میرمنې خبرې ته دې د خپل مور په خبره باندې ترجیح او غوروالی ورکوه، د پلار تر مخه درېدلې، د پردیو د دوستي لپاره تا د خپل پلار سره نیک تعامل او دوستي پرېښودله، پلار دې رټه. او ځینې خو داسې هم شته چې په خپل پلار باندې شرمېږي، په خپلې مورجانې باندې شرمېږي. نو بیا په دې باندې پوه شه چې ته د الله رب العزت د قهر او د الله رب العزت د غضب وړ یې، او په حشر کې به الله رب العزت په دې اړه تا سره سخت حساب کوي. ډېر وروڼه او خویندې شته چې هغوی د خپلو میندو او د خپلو پلرونو پوره احترام کوي، د هغوی عزت کوي، د هغوی قدر کوي.
نو د همدغو خویندو او د همدغو ورونو الله رب العزت دنیوي ژوند ښایسته کړی او ان شاء الله لکه څنګه چې د الله